السلام علیکم شاګردان ولې جوړ شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دی هغه د انګلیش او جملې په خشم کې استعمالېږي د خشم په وخت کې کومې جملې په انګریزي کې استعمالېږي دا زده کړئ خشم مه کوئ خو دا جملې زده کړئ ښه راځئ چې زده کړو I am fed up with it I am fed up with it زه له دې څخه تنګ یم mind your own business mind your own business خپل کار کوه What is wrong with you? What is wrong with you? څه کیسه ده په تا څه شوي I don't believe it I don't believe it زه نه منم زه باور نه پکوم Get out of my way Get out of my way زما د لارې څه ووځه It is none of your business It is none of your business دا ستا کار نه دی په دې کې ستا کار نشته I will break your mouth I will break your mouth خدای نه کله خوله در ماتوم مې چاته وایي خوله در ماتوم زه به ستا خوله در ماته کوم I will not spare you I will not spare you زه تا نه پرېږدم ته به زما څخه نشې خلاص I will show who I am I will show who I am زه به تا ته وښیم زه به تا ته ویم چې زه څوک یم Mind your language Mind your language ژبه دې سنبال که خپله ژبه دې سنبال که آیا ژبه دې سمه شوره به موږ چاته وایو Who are you to teach me Who are you to teach me ته څوک یې چې ما ته راښیې You just wait You just wait ته خالي صبر وکړه ته لږ ودرېږه انتظار وکړه Are you mad Are you mad لیونی یې زما دې کار نه کوي پاګل یې Don't dare to do this Don't dare to do this د دې کولو جرأت مه کوه د داسې کولو جرأت چې ونه کړې Are you in your senses Are you in your senses ته په هوښ کې په حال کې په صد کې یې دلته د سین سره که اس اضافه شي ښه به senses Enough is enough Enough is enough بس دی بیخي ډېر مو وکړه موږ چاته وایي بیخي ډېر مو وکړې دا کار یې بیخي ډېر مو برداشت مو وکړې بلا بس دی What the hell What the hell څه مصیبت څه دربه ده یا What the hell is څه مصیبت څه دربه ده یا موږ څوک چاته وایي چې Who the hell are you ته څوک یې ته کوم ځای نو مننه دا زموږ د سبق د نن ده هغه جملې ولې چې د خشم په دوران کې استعمالېږي او تاسو هم داسې جمله راته ولیکئ یا زموږ څخه پوښتنه وکړئ چې دا جمله څنګه انګریزي ته اوړي مننه